حافظ 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 بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې بچیا داخلونګي ته دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې بچیا داخلونګي ته دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د اخوان په مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې الله به کامیاب کلمه عالم بدر نه جوړ شي عالم بدر نه جوړ شي عالم بدر نه جوړ شي وارث د پیغمبر د دل خادم بدر کو څنګه تاسو پته د قاضي پلازه کې او مدرسه ماشاءالله 42 ماشومان په خاتم وکړو یو تاسو له مبارکي در کوم زما د تاسو ډېر مبارک شه دا وخت بای باسر منصور بای موجود دی دا افردیر دی قاری صاحب دی او ماشاءالله په ملک په توګه باندې په تلاوت کې ګټلې و په 1 نمبر راغلی او ماشاءالله عمرې لم پکې تللی دی السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زما د اړخه او زموږ د ټیم د اړخه ډېر مبارک شه دا راته وایي چې ترجمه دی وکړه کوي پس حفظ مې کړلی دی تاسو په ټول ملک په سطح باندې ګټلې وایي او زموږ مسابقه ملک په سطح ګټل ولي دا راته ووایه مونږ ډېر درانه پوښتنه دا وخت ګوري که نه هغه ماشومان ته ستاسو څه میسیج کوم چې په ټیک ټاک کې اموخته دي په پبجي کې اموخته دي پوه شئ بل اړخ ته روان دي هغو ته څه ویل غواړئ مختصر خبره داره جی دا کم ماشومان چې ټیک ټاک کوي دي کم چې پبجي کوي پبجي هم ډېر زیات ټایم ضایع کوي ټیک ټاک هم چې کم دی هم ډېر ټایم ضایع کوي نو ماشومان چې کم دی د سکولونو سبقونو نه هم ویسته د مدرسو نه هم ویسته نو موږ چې کم دی د دوی باباګانو ته دا درخواست کوو چې یاره ستاسو د ماشومان چې کم دي تاسو چې کم دی دیو ته یو دغه وکړئ چې د سهار نه سکول ته ځي او د ماسپښین نه چې کم دی د مدرسو ته ځي او د الله کلام زده کوي نو د دیو چې کم دی دنیا به هم ښایسته شو په آخرت کې چې کم دی دیو ته به هم د دې دغه فایده چې کومه ده هغه به دیو ته میلاو شي دا راته ووایه دلته تاسو دا ځای خو ما وکتو ډېر زیات تنګ دی که نه او بل ستاسو سره چې کوم قاري صاحبان دي ماشومان دا ډېر زیات په ډېر غټه توګه دي که نه نو څه ویل غواړئ چې کوم اعلی چارواکي د حکومتي چارواکو دا ته څه ویل غواړئ مونږ دا وایو چې زمونږ مدرسه چې کومه ده دا ډېره وړوکې ده لیکن الحمدلله دلته چې دا کم سبقونه دي داسې زه نه منم چې لکه په دې کومه په خیبر پښتونخوا خو لکه داسې به نه وي چې چېرته په 1 نمبر یې انشاءالله زمونږ مدرسه به په 1 نمبر یي هر ځای کې څوک مسابقه وایي زمونږ 41 تقریبا 30 پورې حافظانو په دې کې هر یو داسې الحمدلله چې په ورځ هم قرآن اورولی شو هر یو طالب الحمدلله دا یې دس تیار کړي زمونږ ځای ډېر زیات کم دی دلته چې کم دی داخلو ته ډېر کسان نه ځي خو خبره دا ده چې زمونږ څه ځای کم دی نو د دې د وجې نه مونږ کم دی داخلي منسوخ کېږي دی چې کم دی داخلي نه ورکوي نو زمونږ دا دغه دی چې مونږ ته چې کم دی غټ ځای میلاو شي نو انشاءالله مونږ به بیا نور مزید ترقي به هم دی ټیک شو ډېره مننه ډېره شکریه خطرمندو کتونکو تاسو وکته د قاري صاحب خبرې هم تاسو واورئ ډېر زیات تنګ دی څنګه چې د سکول د استاد تنخوا ده په کار هم داسې ده چې دونه هم تاسو تنخواګانې وتړئ چې کوم قاري صاحبان دي ملي صاحبان دي تاسو هغې له 8,000 او 8,000 روپۍ میاشت ورکوئ او له شپږ اوه میاشتې پکې لا چوټیانې هم تېرېږي نو په کار دی دوس هم تاسو ودرېږئ خیر د 20,000 15,000 ورکوئ تاسو بېچې د کور خو نه ورانېږي ورکوئ وله که نه چې له حدونه کولاو شي خادم بدر نه جوړ شي بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي دنور بشر کارا به سرګن په مدرسه کې دنور بشر کارا به سرګن په مدرسه کې بچي داخلو قدرمنو کتونکو څنګه تاسو ولیده وکته کوم قاري صاحبانو هغه سم خبرې شو مختلف مفتیانو سم زموږ کمنټس واخیسته مدرسې په اړه دا وخت ما سره شهزاد همدرد موجود دی په څنګ کې دا ماشاءالله سوشل ورکر هم دی نن یو 2 ورځې وړاندې یو لاش پروت جي هغه دو راوچت کو جي او څونه میډیا ټول را خبر کړه هغه لاش دو دفن کو یو تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو سوشل اکټیویټیز هم کوئ او ماشاءالله بدین کې تاسو یو ځلانده ستوری دا راته ووایئ نن دې مدرسه کې څو ماشومانو ختم وکړه څو پکې ناظره وکړه څو پکې ترجمه وکړه او تاسو پکې څه رول جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جی ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو داسې یو دیني محفل ته او دغه ته رالی ځکه چې دلته نور میډیا والا دي الله پاک تاسو غوره کړئ او داسې بهترین ټولګي ته تاسو راوستی ځکه چې په دې ټیم کې د الله پاک رحمتونه راورېږي زه په خپله چې 4 میاشتې مې ولګولې نو د هغې نه بعد بیا ما سوچ کوو چې هلکه زمونږ خو د قرآن غلط دی د هغې نه بعد بیا زه دې ادارې ته رالم اوس موږ حق القرآن قاعده شروع کړې ده زمونږ ناصر زیب قاري صاحب بادر سید قاري صاحب دا زمونږ
قاریان دي مجید الله صاحب دی او مفتی قاسم صاحب دی زمونږ په نگرانۍ کې دا مدرسه ده او بدر سید قاري صاحب زموږ سره ډېر زیات محنت کوي او زه خپلې زندګۍ نه ډېر مطمئن یم چې دا قرآن مې شروع کړی دی په صحیح طریقه باندې اوس قاعده کې موږ اومه تختۍ شروع کړې د هغه وایو او چې دا راته ووایه ماشاءالله ستاسو ډېره ښکلې مدرسه ده 3 منزله دا موږ چا وقف کړې ده که نه یو خو هغه هم دې ذریعې زیات شکریا ادا کوم دا راته ستاسو تړلې مسلې چې کمې دي د مدرسې سره هغه راته هم ووایه زموږ کتونکي ګوري تړلې مسایل دا دي زمونږ چې زمونږ ځګې ډېر زیات ورکوټ لري 80 طالب علمان پکې اوسېږي دا ډېر کم دی 400-500-600 کسان راشي وایي موږ له داخله راکوي د ځګې د کمي په وجه موږ له داخله داسې خلکو ته زمونږ اپیل دی چې د هغې وس کېږي چې موږ له داسې یو 15 کناله ځګې راکړي چې په هغې کې موږ ښه ښایسته مدرسه جوړه کړو د وړو د ګیم دپاره سیسټم وکړو ځکه چې په سکولونو په هر ځګې کې د ګیم سیسټم وي سکولونو دپاره فنډونه ریلیز کېږي هغې له فنډونه ورکړی کېږي واحد مدرسه داسې ده چې دې له فنډ نه ورکړی کېږي بله دا خبره ده چې موږ انجینران والو انجینران موږ د بار ملک نه راغواړو او زموږ په پاکستان کې په یونیورسټیانو څونه خرچې کېږي خو زموږ انجینر لکه صحیح په کار نه راځي د مدرسې طالب علم زمونږ الحمدلله دا په بار ملکونو کې په هر ځای کې زمونږ تقي عثماني صاحب زمونږ نور علما کرام هغې ته په بار ملکونو کې منت کوي چې تاسو له به موږ نشنلټي درکو دغه درکو دا د علما دیوبند او دغه یو ډېر غټ خدمات دي نو زمونږ چې کوم داسې کسانی چې د هغې وس کېږي دغې کېږي چې هغه موږ له 15 کناله ځمکه راکړي او په هغې باندې موږ بلډینګ جوړ کړو دغه ته ووایه ماشاءالله تا هم خو ډېر ښایسته پټکی والی دی که نه نو تاسو پکې کم رول ادا کوئ د خیره موږ ته خو دا غونډه خدمت نگراني حواله کړې وه د علما کرام چې کوم راتله دغه غونډه نگراني ما ته حواله کړې په موږ کې دونه کوالټي نه وه خو هغې ویل چې دا به تاسو دغه کوئ نو الله پاک ډېر په خیر خیریت سره وکړه او پټکی تاسو خبره وکړه هر مسلمان به پټکی وایي دا اوس دا کلچر او دغه ختم شو د پټکي ده موږ خو هغه حق القرآن قاعده وایو خو پټکی وهو ځکه چې په پټکي دا د نبي علیه صلات وسلام سنت دی او په دې کې یو روپ دی یو ول چې د پټکي وهي 1 لاک نیکی په الله پاک ورکوي نو په هغه وجه باندې موږ دا پټکی وایو جهان مننه جزاک الله شکریہ ډېره مننه یو جهان مننه خوشحاله شي مدرسه کې بچي داخلوم دي د دیوبند په مدرسه کې بچي داخلوم دي د دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خوان په مدرسه کې بچي داخلوم دي د دیوبند په مدرسه کې بچي داخلوم دي د دیوبند په مدرسه کې دیوبند په مدرسه کې دیوبند په مدرسه کې مدرسه کې عزتمندو کتونکو دا وخت مونږ قاضي پلازه کې یو د پاسه یو مدرسه ده په دې کې نن د 200 ماشومانو نن قرآن مجید ختم په دې کې ترجمه مو حفظ مو او ناظرې مو دینه فارغ شو او زما سره پسند کې ناس مفتی قاسم خان صاحب دا کریډن د دوله ورکوم ځکه چې دوی به کړی پوره لاسو او دغه ماشومان دو فارغ کړه یو خو تاسو له مبارکي در کوم قاري صاحب زموږ د اړخه ډېر مبارک شه او انشاءالله زه تمه لرم امید لرم چې دغه شان دا نور ماشومان تاسو دینه فارغوئ دا راته ووایي چې نن څو ماشومان فارغ شو څو پکې حفظ وکړو څو پکې ترجمه وکړه څو پکې ناظره وکړه الحمدلله زمونږ جی په دې کال کې 200 طلباو چې دی هغوی فارغ شول د هغوی دستاربندي وه په هغې کې 26 کسان چې دی دا حفاظ تیار شول او داسې بهترین حفاظ چې هغوی نه هر وخت کې چې دی څه قسم تپوس وکړی چې د قرآن کریم په کومه حصه کې الحمدلله زمونږ دا اعتماد دی یقین دی چې هغوی به ښه په بهتر طریقې سره هغه امتحان ورکوي په دې کې چې دی هغه 15 کسان تجوید والا هغوی فارغ شول هغوی د وفاق المدارس تحت امتحان هم ورکو او دا باقي چې دی دا ناظرې والا دي دا راته ووایه قاري صاحب ماشاءالله تاسو زه شاباسۍ در کوم چې دونه ماشومان تاسو دې نه فارغ کړه دا راته ووایه ستاسو د تړلې مسلې څه دي یو خو ما دا ځای وکړو ډېر زیات تنګ دی پوه شوې نو دلته تاسو تړلې چې کومې مسلې دي کومې ستونزې هغه مونږ سره شریک کړئ مونږ جي په دې علاقه کې چونکې په ډېر لږ وخت کې چې دی هغه کار وکړی شو او د مشرانو د علما کرامو زمونږ سره دلته ماشومان هم داخل دي هغوی بار دا خبره مونږ ته وړاندې کوي چې ستاسو دا ځای چې دی ډېر زیات مختصر دی او د خلقو رجحان ډېر زیات سیوا دی خلق غواړي چې خپل ماشومان دلته داخل کړی شي او یقینا رجحان دونه سیوا دی چې سږ کال
زما خپله باندې اراده دا ده چې مونږ نوي داخلې ونه کړه شو، ځکه چې د ځای د کمي د وجې نه او د هغوی د ضروریات چې کم پوره کیږي نو هغه په دې ځای کې ډېر چې دی هغه په مشکله باندې پوره کیږي. اوس دا موجوده تعداد کې او نو پریشانی ده راته دا چې خلق رجحان د دوی دې طرف ته د مشران دي، هغوی ته مونږ انکار نشو کولی، بل طرف ته چې دی هغه زموږ د سر د ځای ګنجایش کم دی. نو په دې وجه چې دی هغه آینده کال مشکله ده که مونږ نوي داخلې وکړی شو، بلکې کم کسان چې زموږ څه کال فارغ شوه د دغې مطابق به مونږ چې دی هغه داخلې کوو زیاتې مشکل دی. مفتي صاحب دا راته مو وایي د نور اوټ ډسټرکټ نه نور چې کوم ستاسو سره هلکان دي هغه اوټ ډسټرکټ نشته، اوټ ضلعو نشته، او بل دا راته ووایي چې څونه ماشومان ستاسو سره دي دلته دې ځای کې؟ زمونږ سره جی ټوټل اوسیدونکي تعداد تقریبا 80 پورې دی جی، او دا 80-70 داسې دي چې هغه د دې علاقې د لرې او نږدې ځایونه راتلونکي دي، هغوی کور ته ځي راځي. او زمونږ سره د دې ضلعې نه علاوه د اپر دیر دغه شان دی چې دی د مهمند ایجنسۍ، دغه شان چې دی هغه د مردان د پیښور او د دې مختلفو ضلعو ماشومان زمونږ سره چې دی هغه دلته شته جي. یو جهان منله ډېره شکریه، جزاکم الله خیر. الله بدي کامیاب کلمه عالم بدر نه جوړ شي، عالم بدر نه جوړ شي، عالم بدر نه جوړ شي، وارث د پیغمبر د دل خادم بدر نه جوړ شي، خادم بدر نه جوړ شي، خادم بدر نه جوړ شي. بیا ستا په مدرسو وي محتمم بدر نه جوړ شي، بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر، بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي. قدرمنو کتونکو ما سره په څنګ کې ناست جي مفتي شمس الله امین موجود دی، چې دو سره خبرونه دی او مدرسې په اړه یو څو کمنټس اخلم. یو خو تاسو ته زه مبارکي در کوم او تاسو حوصله افزایي له موږ رالو. نن دلته څو ماشومانو ختمونه وشو جي؟ دلته نن ماشاءالله د قرآن حفظ چې وکړو نو دا 10 طلبه وو چې هغوی قرآن مکمل په یادو باندې یاد کړو، او بیا په دې کې 12 داسې طلبه وو چې هغوی په ناظره باندې قرآن ووایي. نو ټوټل طلبه چې دي دا 42 یعنې 42 طلبه چې دي نو هغوی نن ماشاءالله فارغ شو. د دې ادارې نه د دې مکمل نوم دی مدرسه سیدنا ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی. اخرنی کوېسچن نه کوم او اولنی او اخر لاست دا راته ووایي جي مونږ ګورو د استاد د سکول د استاد ماته ډېر محترم دی جي، د هغې تنخوا شته او د جومات د قاري صاحب تنخوا نشته، د استاد تنخوا نشته، نو دا هم زموږ کتونکو ته کېدی دا سوال جي. نو یو خبره دا ده چې د سکول او د کالج استاد هغه خو د ګورنمنټ ملازمي، او نن سبا دا یو صورتحال دی چې خلک دغه ملازمت ګڼي او دا یو اهم پیشم ځان دپاره ګڼي. دا ادارې معاشره عام خلک ضروری ګڼي چې سکول هم ضروری دی، کالج هم ضروری دی او دا هم ضروری دی. لیکن بل طرف ته زموږ د معاشرې چې کم پہچان دی او زموږ د معاشرې چې کوم بنیادي ضرورت دی، که هغه مسجد دی که هغه مدرسه ده، نو دا خلک داسې یو خیراتي غوندې څیز ګڼي. نو موږ خو دا نه وایو چې حکومت دې په دې سلسله کې څه تعاون وکړي، ځکه زموږ د اکابر هم دا یو سوچ او فکر دی د دارالعلوم دیوبند چې هغوی دا وایي چې حکومتي امداد چې دی دا به په دیني معاملاتو کې بالکل موږ نه قبلو، او موږ به مدرسه د عوامو په امداد او په تعاون باندې به چلو. لیکن بل طرف ته پکار دا چې عوام هم په دې سلسله کې خپل تعاون هغه برپور ساتي. او اصل کې د مدرسې کار که د مسجد کار دی نو په هغې کې خو هغه خلک خپل یو کمیټي جوړه کړي، یو طریقې کار وضع کړي، د استاد سره تعاون کوي. خو لکه ستاسو د خبرې موافق چې تنخوا نشته نو دا نش په هغه صورت هغه حوالې سره دی چې لکه یو طرف ته که د سکول او د کالج د تنخوا حساب وشي، بل طرف ته سره د مدرسې او د مسجد د استاد نو هغه واقعي چې د نش قابل. خو نور عوام چې خپل کم تعاون کوي نو په دې کې که دا کار جاری دی نو دا صرف د دغه امام او د دغه مدرس دغه اخلاص په بنیاد باندې چې هغه خپل ځان ابوي زه به ګزاره کوم، خو لیکن د الله د دین چې کم خدمت دی نو زه به هغه صحیح طریقې سره کوم. دا راته وایي مفتي صاحب د سکول چې کوم استاد دی که نه په 80,000 او په 80,000 هغې ګزاره نه کېږي، ټیک شو. د جومات یو استاد په 8,000 او په 9,000 ګزاره کوي، نو حکومت په کار نه په 15,000 روپیو کور نه ورانېږي 15,000 چې ورکوي ولا. اصل کې جی دلته د سوچ او د فکر فرق دی.
د مدرسې او د مسجد د امام چې کوم نظر دی نو هغه د الله تعالی په دې آیت دی چې وفي السماء رزقکم وما توعدون، یعنی تاسو سره د رزق وعده شوی ده، هغه اسمان کې تاسو سره به چې کوم وعده شوی هغه تاسو ته میلاویږي. اوس چې کله د بنیاد هغه د دین یو اخلاص په بنیاد باندې دی چې زه د دین خدمت وکم، نو صحیح دی چې لکه هغه خو به انتهایی هغه سره چې کوم خلک تعاون کوي کم به وي، خو لیکن د زړه ته به اطمیناني. بل دا ده که نه چې خلک د خپل ضروریات راوالي، هغه کم خواهشات ختم کی او ضروریاتو ته به صرف نظر وکړي، نو انشاءالله د الله نه امید داره چې بیا په کم کې هم گزاره کیږي. ستاسو دا خبره چې لکه د حکومت خو په سورانیږي نه، دا خبره خو په خپل ځای باندې صحیح ده، لیکن بل طرف ته زما چې څونه مشاهده وکړه نو که د حکومت د طرف نه د بعضې اوقاتو کې د تنخواګانو څه اعلان شوی هم دی، اوسه پورې په هغې څه عمل هم نه دی شوی. دا صرف د علماو د یعنی د تعاون او د هغې هغه خپل ځان سره خیرخواهۍ د جذباتو د حصول لپاره دا مختلف نارې والی کېږي. د خوار په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي، د خوار په مدرسه کې بچیا داخلون دي ته دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي، د خوار په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي، د خوار په مدرسه کې بچیا داخلون دي ته دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي، د خوار په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي، د خوار په مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه. دا وخت ما سره عرفان بھائی موجود دی، قاری صاحب دوم پکې ختم کو دوسم خبر کوم. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راته وایه چې د حفظ دی وکړو، ناظر دی وکړه، ترجمه دی وکړه. دلته مونږ حفظ او کلم تجوید دلته وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. څو کسان وکړو جی؟ تجوید زموږ سره تقریبا 10 پوری کسان وس سکال سٹارټ شوی او تقریبا حفظ زموږ سره 40 لکان دلته اوس په دې دغه باندې په دې کال باندې ماشاءالله موږ ډېر خوشاله چې بای 42 کسانو ته ختم وکړو. الله دې د درنه د هر سیمې نه د هر چم نه د هر کوڅې نه د دین دا ولې رواني کی. دا راته وایي د تاسو تړلې چې کومې مسلې دي هغه راته وایي. یاره جی زه به تړلې مسلې داسې ووایم چې په دې ریسنټ ټایم کې زموږ چې کم مدرسه ده دلتي، نو تاسو دلته که دا جومات لږ تاسو وګورئ نو انتهایي تنګ دی او زموږ سره تقریبا دا یو فلور دلته لاندې دی یو د پاسه دا جومات انتهایي تنګ دی. دلته ما مخکې معرض وکړو چې تقریبا زموږ سره دلته په دې مدرسه کې د 90 نه زیات دلته رهایشي طالبان دي، د دوی د ملاسې ځای د دوی د ډېر زیات مسایل دي دلته. زموږ د دې عوامو نه د دې چې کم هغه پیسې والا خلک دي چې کوم وایي زموږ آخرت په دې باندې ښه شي، هغوی ته زموږ دا درخواست دی چې تاسو لږ لږې پیسې م راولئ او د دې مدرسې دپاره تاسو ځګی واخلئ او دا مدرسه کولاو شي، نو دلته به ډېرو هلکانو ته به دلته اډمیشن میلاویږي، داخله به ورته میلاویږي، نو دا ډېر به په دې قراو سره په دې قاریانو سره به ښایسته شي او ستاسو به آخرت ښایسته شي او د دوی دا به ستاسو دپاره یو صدقه جاریه وګرځي. یو جهان مننه، ډېر ډېر شکریه، ډېره مننه. زه یې وایم بله انتهایی خبره دلته د اهمه خبره چې دا د استادانو ده دلته په دې ټایم کې تقریبا ریسنټ 4 استادان دي دلته چې هغه او یو محتمم دی 15 او تقریبا نور چې د هغوی دپاره کم خدمتګاران دي، د دوی تنخواګانې انتهایی کمې دي دلته. یعنی مخکې تاسو په دې باندې سوچ وکړئ د یو کلاس 4 تنخواه چې ده هم د حکومت پاکستان د عین مطابق چې د 15000 روپیو نه به د چا تنخواه کمه نه وي، تقریبا سټارټ چې کم ده نو 15000 روپۍ تنخواه ده، د دې نه به لاندې تنخواه د چا نه وي. دلته زموږ د استادانو تنخواه چې ده تقریبا 10000 روپۍ 8000 روپۍ 9000 روپۍ او هغه هم د دې یعنی د فیسیلیټیز د هغې لکه د پیسونه څه نشته، د هغې وجې نه هغوی ته هغه 10000 روپۍ هم پوره نه میلاویږي په ټایم باندې. نو زمونږ تاسو دلته راځئ د دوی سره څومره تعاون زیات کوئ، دلته په هلکانو باندې یو بوج کمیږي، د هغې وجې د دوی به زیات محنت کوي. زما دا عرض ده چې دوی سره بھرپور تعاون وکړئ او د دې مدرسې ته تاسو شا په شا باندې ودرېږئ. جهان مننه، ډېره شکریه جی. تاسو یې په خواجه سره او په ټرانسجنډر وخرئ پوه شئ، تاسو به یې په دې اجره کې نیمچت ورسرې ګډېږي، تاسو به دا پیسې داسې ولئ مرړونه کولاو کړئ دلته یې راوړئ چې له حده هم کولاو شي. دا او د نورو د خپرونه خپل قربات او ارمان لور کې اجازت په ډېر بخښونکي رب جلال سپارم. خادم بدر نه جوړ شي، خادم بدر نه جوړ شي، خادم بدر نه جوړ شي، بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي، بیا ستا په مدرسه وي محتمم بدر باندې به پوه شي، مزبزب باندې به پوه شي، په خپل دین او اسلام خپل مذهب